أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند دوویشتمه فتح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره یویشتمه پته کې زموږ قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د خندق د محاصرې په ورځو کې یوه ورځ ټولو مشرکانو یو ځایي هجوم پر خندق وروړی او غواړي چې تر خندق ور واوړي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د خندق په دفاع داسې مشغوله وه چې حتی د مازدیګر لمونځ ځینې قضا سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په موجودو اصحابو کرامو کې غږ وکړي چې ستاسې څخه چا د مازدیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ډېر نفر پیدا سوه چې تر دغه وخته یې د مازدیګر لمونځ نو ادا کړی. اوس ماښام و، د مازدیګر لمونځ د ډېرو مشغولتیا په سبب قضا سوی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نفر سره یو ځای کړه چې لمونځ ځینې پاته سوی و. پس له اودس تازه کولو یې اول د مازدیګر لمونځ په جماعت ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي. او دا د قضایي لمانځه طریقه ده. که د یو چا څخه لمونځ قضا سو، نو به تر هغه بل وروستني لمانځه د مخه اول د قضا سوي لمانځه قضا راګرځوي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره اول د مازدیګر لمونځ ادا کوي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه لمانځه په قضا کېدو ډېر خفه سو، تر داسې اندازې چې مشرکانو ته یې شرا وکړه. تاسې ته معلومه ده چې رسول الرحمه صلی الله علیه وسلم هیڅکله و چاته شرا نه کول، مګر په دغه ورځ یې و مشرکانو ته شرا وکړه. امام بخاري د حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وویل: الله جل جلاله دې د دوی کورونه او د دوی قبرونه د اوره ورډک کړي چې موږ یې تر لمر لوېدو پورې د مازدیګر د لمانځه څخه مشغوله کړو. د امام شافعي او امام احمد رحمهم الله په مسند کې راغلي دي چې مشرکانو په خپلو حملو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن د لمانځو څخه مشغوله کړي او بیا یې ټوله یو ځای ادا کړه. امام نووي رحمه الله د دغو احادیثو د تطبیق دپاره وایي چې د خندق محاصره یوه ورځ نه بلکې څو ورځې وه. نو په ځینو ورځو کې هغسې پیښه سوې ده او په ځینو ورځو کې دغسې. او د دغه ځای څخه موږ ته رامعلومیږي چې د مشرکانو دغه کوښښ چې تر خندق ور واوړي او د مسلمانانو دغه پرلپسې پیرې او د مشرکانو منع کول څو ورځې سوي دي. مګر دا چې د دوو لښکرو په مابین کې خندق حائل او جلا کوونکی و، نو مخ په مخ او خونړی جنگ نه دی پیښ سوی، فقط د غشو ویشتل کېده. او دغه د غشو په ویشتلو کې د دواړو طرفو څخه فقط د ګوتو په شمېر څو نفره وژل سوي دي، چې 6 یې د مسلمانانو څخه وه او 10 نفره یې د مشرکانو څخه وه، چې د مشرکانو په جمله کې 2 نفره په توره وژل سوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې محاصره ډېره شدیده او ډېره دوامداره ده، نو یې داسې اراده وکړه چې دغه ډلې سره ماتې او متفرقې کړي. د دغه مقصد دپاره د غطفان و مشرانو ته چې عیینه ابن حصن او حارث ابن عوف نفر ولېږل. یوازې غطفان د کفارو په لښکر کې 4,000 نفره درلوده،
یعنی تقریبا د کفارو نیم لښکر د غطفان څخه جوړ و. نو که چیرې هغه بیرته ولاړ سي لکه د کفارو نیم لښکر چې ولاړ سي او په کفارو کې بې اتفاقي جوړیږي، نو دغه د غطفانو مشرانو ته نفر ورغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې ستاسې سره وویني. هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره په لیدلو او ملاقات کولو راضي سوه. اوس نو عیینه ابن حسن د نورو 4 نفرو مشرانو سره د مسلمانانو وځای ته ورغله او د کفارو په پټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره د بیرته تګ په باره کې خبرې کوي چې تاسې ولاړ سئ، موږ او قریش سره پرېږدئ. هغو ویل ښه دی، موږ بیرته ځو، مګر د دغه رجوع په مقابل کې موږ ته څه شي راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مدینې منورې د میوو څلورمه حصه درکوو. هغو ویل یا د یوه کال دپاره به د ټوله مدینې میوې راکوې، یو کال به د مدینې ټول حاصلات زموږ وي، نو موږ بیرته ځو. غطفان پوهېده چې دلته زموږ اوسېدل فایده نه کوي، مسلمانان په خندق ساتل سوي دي او موږ اصلا د غنیمتو دپاره راغلي یو، نو که دغه غنیمتونه مفت او بې له جنګه په لاس راسي دا خو ډېر ښه کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل د یوه کال د میوو 3مه حصه درکوم او تاسې به ځئ. هغو ویل یا. بحث روان و، څو په آخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې د مدینې منورې د یوه کال نیمې میوې به دوی ته ورکوي او دوی به ځي. د احزابو څخه به جلا کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عیینه پر دغه اتفاق وسو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دغه اتفاق صحیح دی په دې شرط چې انصار یې قبول کړي، ځکه میوې د انصارو د باغو او د هغو ملک دی. که د انصارو نه وه خوښه بیا نو اتفاق نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه راوغوښتل چې دغه 2 نفره د انصارو مشران وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیینه په حضور و دوی ته حال ووایه او ویې فرمایل د دې دپاره چې دغه د کفارو ډلې او احزاب سره وپاشم، نو مې د غطفان د مشرانو سره موافقه وکړه چې د مدینې منورې د یوه کال نیمې میوې به و دوی ته ورکوو او دوی به دغه احزاب پرېږدي او ځي به. تاسې څه وایاست؟ انصارو وویل یا رسول الله، که دغه وحی وي د الله جل جلاله د طرفه په دغه سره امر سوی وي پر سر او سترګو مو قبول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل یا وحی نه دی. بیا انصارو وویل یا رسول الله، په دغه کار کې ستا میل او رغبت ستا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا، بلکې دا جنگ او حیله ده، زه دا کار کوم خو په خوښ نه یم. انصار ویل یا رسول الله، که دا فیصله د وحیو په واسطه وي موږ یې پر سر او سترګو منو، که وحی نه وي ستا میل او غوښتنه دغسې وي بیا هم موږ ستا رضا او خوښي غواړو. او که چیرې دا د جنگ او حیلې موضوع وي نو یا رسول الله، په والله دغو کسانو یعنی غطفان هغه هم ناست او دا خبرې اوري. نو ویل موږ او دغه قوم پر شرک وو او د بوتانو عبادت مو کاوه، خو دوی دا طمع نه درلوده چې د مدینې منورې یوه دانه خرما هم وخوري بې له مهمانۍ یا په رانیولو. اوس چې الله جل جلاله موږ په اسلام سره مکرم کړو او په تا سره معزز کړو، اوس و دوی ته زموږ مالونه ورکو؟ په والله بل شی به نکو ور بې له تورې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د دوی رایه خوښه کړه او ویل کم وخت چې ما ولیده چې ټول عرب تاسې د یوې لیندۍ څخه ولي، نو دا داسې یو کار و چې ما ستاسې دپاره کاوه. او بیا یې وعیینه ته مخ ور واړاوه، ویل یا عیینه تا واورېده؟ اتفاق نسته. عیینه په تعجب کې سو چې دا عجبه قوم دی، دا خلق محاصره دي او د هره طرفه پر دوی تکالیف دي او دا د دوی جواب دی. نو پوه سو چې دا قوم په اساني سره نه تسلیمیږي. اوس چې د غطفان سره صلح او اتفاق ونه سوه،
عیینه بیرته د کفارو لشکر ته ولاړی او د هغو سره پاته سو. د کفارو د طرفه محاصره نور هم دوام لري او مسلمانان هم د خندق څخه همیشه دفاع کوي. د دفاع څخه مقصد دا دی چې اصحاب کرام د خندق پر یوه طرف دي، د خندق د یوه سره تر بله سره تګ او راتګ کوي او هر وخت چې کفار تر خندق د اوښتلو کوشش کوي دوی یې نه پرېږدي، په غوښه یې ولي، په ډبرو یې ولي. دا پیره همیشه او پرله پسې وه. د بلې خوا لوږه او غریبي ده. که څوک ډېر ستړی سي دا ولاړ سي چې یو څه راحت وکړي او نور نفر یې پر ځای ودرېږي او دفاع کوي. ورونو تاسې راسئ دغه حالت پر خپل ځان فرض کړئ. مثلا موږ 300 نفره د ولې پر یوه طرف ولاړ یو او د ولې پر هغه بل طرف زموږ دښمن چې 10,000 نفره دی راته ولاړ دي. کوشش کوي چې تر ولې راواوړي او موږ ووژني، خو موږ یې ورا اوښتلو ته نه پرېږدو. نو څونه به ستړي یو او څونه به ځغلو او تر کومه وخته به دفاع کوو. ورونو تاسې د مسلمانانو خاصتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال لږ وسنجوئ او دغه کار یوه ورځ نه و. مشرکان په فکر کې دي چې څنګه تر دغه خندق ورتېر سي. کفارو ته بې له دې څخه چې یو د دغه دوو کارو وکړي بله لار نه ده پاته. هغه دا چې یا به د بني قریظه یهود د دوی سره کومک کوي، د هغو د لارې به مشرکین مدینې منورې ته داخلیږي، یا به داسې لار پیدا کوي چې تر دغه خندق ور واوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 3,000 نفره دي دا په شروع کې او د قریشو سره 10,000 نفره لشکر ورسره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې ټول نفر دي د شمال و طرف ته چې هلته خندق دی ولاړ وي، څوک دې نه پرېږدي چې تر خندق ور واوړي. ځکه دا امکان شته چې ځینې مشرکان دي مسلمانان په بله منطقه کې مشغوله کړي او ځینې نور دي تر خندق ور واوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټول د خندق ساتنه کوي او د کفارو د رااوښتلو مخ نیسي. هلته ابو سفیان فکر وهي چې څه باید وکړي، خو د ځان دپاره یې اسانه لار دا وبلل چې د بني قریظه یهود کومک ورسره وکړي. که دغه یهود کومک ورسره وکړي او لار ورکړي د ابو سفیان مشکل حل سو. ابو سفیان په دغه باره کې فکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه و یهودو ته نفر ورلېږل چې لکه څرنګه چې معهد کړی دی خپل طرف ساتي، او په عین حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو حرکتونه هم تر نظر لاندې نیولي وه چې کم فرق او تغییر خو نه دی پکښې راغلی. او د مسلمانانو هغه ضعیفه کسان چې په مدینه منوره کې پاته وه لکه ښځې، کوچنیان، سپین او ضعیفه خلق، هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راټول کړي وه او په داخل کې د مدینې منورې د هغو د حفاظت لپاره په یوه قلعه کې سره یو ځای کړي وه. ځکه که په پاشلو او متفرقه کورو کې وي دا امکان شته چې څوک دې حمله پر وکړي، خاصتا چې نر ټوله دلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو د مسلمانانو ښځې او کوچنیان ټوله په یوه قلعه کې وساتل سوه. نر څوک نه دي ورسره بې له هغه سپین ږیرو ضعیفو خلقو، هغه چې نه جنګ کولی سي نه د خندق ساتنه، چې په دغه ضعیفو خلقو کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هم و. هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر چې په دغه وخت کې عمر تر 80 کلو زیات او ډیر و. هلته ابو سفیان دا فکر وکړي چې د مدینې منورې د یهودو سره د خبرو دپاره ښه لار دا ده چې په خپله یهود خبرې ورسره وکړي، چې مقصد یې هغه د بني نظیر یهود وه چې د مدینې منورې څخه لږ موده مخکې ایستل سوي وه او اوس د ابو سفیان سره په دغه لښکر کې موجود دي. لکه مخکې چې مو درته وویل چې دغه احزاب هم دغه د بني نظیر یهودو سره راټول کړي وه. نو ابو سفیان د بني نظیر د یهودو مشر او رئیس حیی ابن اخطب چې اوس د خیبر د یهودو مشر او رئیس دی او د مشرکانو سره په دغه لښکر کې ملګری دی، د دې دپاره انتخاب کوي چې دی ولاړ سي او د بني قریظه د یهودو سره خبرې وکړي او هغه په دې راضي کړي چې د مشرکانو لښکر ته لار ورکړي چې مدینې منورې ته داخل سي. حیی ابن اخطب د بني نظیر د یهودو لوی مجرم، لکه هغه شامار
چې په خپل غار کې پرله اوړي او په دې انتظار و چې کله به خپل زهر د مسلمانانو په بدنو کې توی کړي. په ډېر شوق د بني قریظه د یهودو د کورو پر طرف ورهي سو. څو د کعب ابن اسد القرظي چې د بني قریظه د یهودو مشر او رئیس و وقلا ته ورسېدی. کعب ابن اسد هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې دا عهد لیکلی او امضا کړی دی چې که چیرې د ده علیه الصلاة وسلام د یو چا سره جنګ و د بني قریظه یهود به د ده علیه الصلاة وسلام او مسلمانانو کومک کوي، چې دا بیان مو په تفصیل سره مخکې درته کړی دی. اوس حیی ابن اخطب د دغه کعب ابن اسد دروازه ور وټکول. کعب چې پوه سو چې حیی ابن اخطب دی ویل دروازه مور خلاصوي، زه خبرې نور سره کوم. حیی نارې ور وهي وایي زه ستا څخه شی نه غواړم، فقط دغه زما خبرې واوره. کعب ویل نه غواړم چې خبرې دې هم واورم. حیی بیا هم نارې ور وهي. کعب پوهیږي چې د ده مقصد څه دی، پوهیږي چې لار غواړي، مګر کعب د دغه غدر او خیانت د نتیجې څخه بیریږي. خو حیی ابن اخطب ورته ټینګ دی وایي ته زما خبرې واوره، خبرې را سره وکړه، بیا چې ستا خوښ وي هغه کار وکړه. کعب وایي نه ستا خبرې اورم نه زه خبرې در سره کوم، بیریږم چې زما آخر او نتیجه به هم داسې سي لکه ستا چې د مدینې منورې څخه وایستل سوې. ورونو اوس به د دغه یهودو د رواج او اصطلاح په باره کې یو څه معلومات درکم. هغه دا چې دوی لکه عرب په فصیحه عربیه خبرې کولې، د عربو لباس یې اغوستی، ځکه دوی په مدینه منوره کې په 100 کلونه تېر کړي وه. ژبه یې عربي وه، که څه هم سوریاني یې زده وه خو خبرې یې په عربي کولې. د عربو پر قسم یې اشعار ویل، عادات او رسومات یې د عربو وه. نو حیی ابن اخطب د پیغور پر قسم ورته وویل دا چې ته زما سره خبرې نه کوې د هغه سبب دا دی چې ته بخیل یې، ته بیریږې چې زه به ستا هغه یوه ګوله ډوډۍ در څخه وخورم چې تا د ځان دپاره ایښې ده. دغه پیغور پر کعب تاثیر وکړي، ځکه دوی هم لکه عرب پیغور یې نه قبلاوه. ول رایې ولي بیا به عرب وایي چې زه بخیل یم. نو حیی قلا ته وردنوتی او ویل زه غواړم چې د بني قریظه د نورو مشرانو سره هم ووینم. خیر هغه نور مشران هم راټول سوه. که څه هم کعب دغه اجتماع نه غوښته، مګر د مجبوریت په سبب یې دا کار وکړي. حیی ابن اخطب د بني قریظه د مشرانو سره کښېنستی او ویې ویل یا کعب ما عزت او شرف درته راوړی دی، د قریشو مشران او سرداران مې درته راوستلي دي، غطفان او د هغو سرداران مې درته راوستلي دي، بنو سلیم او د هغو رئیسان مې درته راوستلي دي. دغسې د عربو نورې قبیلې ور یادوي او وایي 10,000 فوج او لښکر مې درته راوستلی دی. دغه ټولو زما سره عهد او وعدې کړي دي چې تر هغو به نه ځي چې محمد او د هغه ملګري ختم نه کړي. محمد څه فایده در رسوي؟ دغه قبیلو ته وګورئ. کعب ابن اسد ورته ویل والله ما ته دې ابدي ذلت راوستلی دی، داسې اوریځې دې راوستلي دي چې اوبه یې توی سوي دي، په هغه کې تالنده او برېښناوې سته او اوبه نه لري. ویحک یا حیی ما او دغه زما حال سره پرېږده، ما د محمد څخه بې له صدق او وفا بل شی نه دی لیدلی. مګر حیی نور هم کعب د شپشتو پر درخته خېجاوه تر څو چې په الله سره یې دا عهد او وعده ورسره وکړه. ویل که قریش او غطفان لاړه او په محمد یې څه ونه کړه، زما دې په الله سره قسم وي چې زه به ستا سره ستا په قلا کې پاته کېږم او هر څه چې تا ته پیښېده ما ته دې هم هغه راپېښ سي. خو اوس دغه موقع د لاسه مور کوه، دغه خبرې ورته کوي څو هغه هم موافقه ورسره وکړه او هغه عهد او وعده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بني قریظه د یهودو په مابین کې وه هغه یې ماته کړه. دغه عهد او وعده پر یوه ورقه نوشته سوې وه. یهود ور ولاړ سوه، هغه کاغذ یې څیرې کړي او اوس یې دا اراده وکړه چې په عملي ډول سره هغه عهدونه مات کړي چې په دې ډول سره د بني قریظه یهود د مسلمانانو پر ضد د مشرکانو ملګري سوه. ورونو الله عز وجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا
یعنی خامخا به د مؤمنانو سره په عداوت او دشمنۍ کې تر ټولو خلقو یهود ډېر سخت او شدید وي او هغه کسان به شدید وي چې مشرکان دي. نو د مسلمانانو اشد دشمنان اول یهود او بیا مشرکان سوه. د یهودو دشمني د اسلام او مسلمانانو سره همیشه او ابدي ده. زموږ او د یهودو ابدي دشمني په کتاب الله سره ثابته ده. او که نن ورځ یو څوک دا فکر کوي چې یهود او د هغو د لاس آله نصارا د مسلمانانو دوستان دي، هغه څوک یا منافق د دوی د جملې څخه دی یا احمق دی. الله جل جلاله دوی زموږ دشمنان بللي دي او دغه کسان یې دوستان بولي. خیر، یهودو د خپل عادت سره سم خپل عهد او میثاق مات کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته خبر ورسېدی چې په یهودو کې غیر عادي حرکتونه لیدل کیږي، لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استخبارات درلوده چې حالات به ورته راوړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه سو چې یهود غیر طبیعي حرکتونه کوي، ځانونه و جنګ ته تیاروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده چې دغه دوه د انصارو مشران و، او عبدالله ابن رواحه او خوات ابن جبیر و یهودو ته ورولېږل. ویل ولاړ سئ وګورئ چې دغه خبر چې د دغه قوم په باره کې ما ته را رسېدلی دی صحیح دی که یا. که پوه سواست چې یهود پر خپل عهد ولاړ دي نو دا خبره په ښکاره وکړي او ټول مسلمانان په خبر کړي چې خلق ثابته پاته سي. یعنی دغه 3000 نفر چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره دي مطمئن سي. او که وعده ماته کړې وه نو غږ مه لرئ، صرف ماته یوه اشاره وکړئ، زه پوهېږم. اوس چې دغه 2 نفره د انصارو مشران د هغه 2 نفرو په ملګرتیا د بني قریظه و یهودو ته ورغله، د خبرو غوښتنه یې وکړه، غواړي چې خبرې ورسره وکړي. مګر د بني قریظه مشرانو د خبرو په عوض کې ښکنځل او بدویل کول. دغه نفر ورته وویل هغه عهد چې ستاسې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې و. یهود ویل رسول الله څوک دی؟ زموږ او محمد په مابین کې نه عهد شته نه عقد. په ښکاره یې وویل چې دوی عهد او وعده مات کړي دي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه و دوی ته په بدویلو شروع وکړه. مګر سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه منع کاوه او ویل یا سعد، هغه شی چې زموږ او د دوی په مابین کې دی هغه تر ښکنځلو او بدویلو لوی دی. زموږ او د دوی په مابین کې فقط د خولې خبرې نه دي بلکې تر دغه لوړ کارونه دي. نو د انصارو ډله بیرته و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. کوم وخت چې هلته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې څه خبر و؟ دوی ویل یا رسول الله عضل او قاره. فقط دا یوه اشاره وه چې یهودو غدر وکړي. که ستاسې په یاد وي موږ مخکې د دغه 2 قبیلو قصه د ماء رجیع په نامه سره درته کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 یا 6 نفره اصحاب کرام یې په غدر او خیانت سره شهیدان کړل. هغه چې عاصم او خبیب پکښې وه، سره د دې چې جوار یې هم ورکړی و او خیانت یې وکړي. نو کم وخت چې دوی ویل عضل او قاره یعنی غدر یا رسول الله، او دا معلومه خبره ده چې په دغه اوسني حال کې د یهودو خیانت د مسلمانانو دپاره ډېر لوی خطر دی، ځکه د دوی په خیانت سره د جنوب شرق لار پر مسلمانانو ورخلاصه سوه او د کفارو لشکرو ته لار ور ایله سوه. خندق بې معنا سو. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز سره وویل الله اکبر، د کامیابۍ زیری در کوم. ورونو تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه جواب ته متوجه سئ. هیڅوک داسې نه کوي. هلته د غدر او خیانت خبر راغلی، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي، د نصر او کامیابۍ زیری ورکوي. خو په حقیقت کې دا د الله جل جلاله د وعدې تصدیق و. خیر، نور مسلمانان نسوه پوه چې یهودو خیانت کړی دی، بلکې په دغه تکبیر سره د هغو دا ګمان سو چې یهود اوس هم پر هغه خپل عهد ولاړ دي. مګر
د یهودو د خیانت خبر بیا هم پټ نسو پاته. خبر کرار نشریدی چې د بني قریظه یهودو عهد مات کړی دی او د جنوب شرق لار را باندې را خلاصه سوه. خطر اوس ډیر لوی او د دوو طرفو څخه سو. یو د شمال د طرفه چې هلته د مشرکانو 10,000 لشکر پروت دی او په هره لحظه کې دا امکان شته چې تر خندق ور واوړي، او بل د جنوب د طرفه د بني قریظه د یهودو حمله. خیر د شمال و طرف ته خو بیا هم خندق شته، مګر د جنوب شرق و طرف ته هیڅ ساتنه نسته، چې دا نو د خندق په غزا کې د مسلمانانو دپاره تر ټولو حالاتو سختترین او مشکلترین حالت و، خاصتا چې د مسلمانانو ښځې او کوچنیان هم و دغه خائنو یهودو ته نږدې او بې له حفاظته دي. د مسلمانانو حالت داسې سو لکه الله عز وجل چې یې د سورة الاحزاب په 10 او 11 نمبر آیاتو کې بیانوي او فرمایي: وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. یعنی کم وخت چې د ډیرې بیرې څخه سترګې رډې او شخې پاته سوې او زړونه تر ستوني او حلقه پورې ورسېده او تاسې پر الله جل جلاله قسم ګمانونه وکړه. سترګې خو د دهشت او حیرت څخه رډې پاته سوې او زړونه چنغړوکو ته ورسېده، یعنی په دونه زور او شدت سره غورځېدل لکه د ستوني د لارې څخه چې د باندې راوځي، او قسم ګمانونه وسوه چې واقعي مسلمانانو به د ځان سره ویل چې دا یو بل ډیر سخت امتحان را باندې راغلی دی، الله دې خیر راته پیښ کړي. ناقص الایمانه کسانو به ویل چې د دغه حالت څخه زموږ ژوندي وتل ډیر سخت او مشکل دی. د منافقانو د حال پوښتنه خو مه کوه چې د هغو خبرې بیا په وروستنیو آیاتو کې الله جل جلاله بیانوي: هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. په دغه وخت کې مؤمنان امتحان کړه سوه او په سخت ریږدېدلو سره ورېږدول سوه. په دغه کیفیت سره منافقان او مؤمنان سره جلا کړه سوه. د منافقانو څخه د نفاق خبرې کېدلې، حتی ځینو منافقانو به ویل محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیصر او کسرا په خزانو وعدې راکوي، او نن ورځ زموږ څخه یو څوک دا قدرت نه لري چې په اطمینان سره دې د قضای حاجت دپاره ولاړ سي. او ځینو بیا په عام مجلس او د خلقو په حضور دا اجازه غوښته چې خپلو کورو ته ولاړ سي، او دوی به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل موږ ته اجازه وکړه چې موږ خپلو کورو ته ولاړ سو. زموږ کورونه تر مدینې منورې د باندې دي، موږ پر بیریږو چې یهود حمله پر ونه کړي. حتی په بنو سلمه کې هم د تیښتې اراده پیدا سوه. دلته په دغه مشکل حالت کې منافقانو په تیښته شروع وکړه. کرار خپلو کورو ته ځي، هر یو پر خپل اهل او اولاد بیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تقریبا یوازې پرېښاوه. حتی د واقعي مسلمانانو ډېر نفر د یهودو د دغه خیانت په اورېدلو وبېرېده، او ډېر صادقه مسلمانان د منافقینو د دغه تیښتې تر تاثیر لاندې سوه او دوی هم لاړه. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه 3,000 نفرو څخه فقط 300 نفره پاته دي. تاسې دغه خلل او تاوان ته وګورئ چې د بني قریظه د یهودو د خیانت په سبب د مسلمانانو و لښکر ته پیښ سو. د هغه 3,000 نفرو څخه چې خندق یې ساتئ او پیره یې کول، اوس فقط 300 نفره پاته سوه او نور ټول خپلو کورو ته ولاړه، غواړي چې کورونه وساتي. اوس چې یهودو عهد مات کوي، غواړي چې جنگي اقدامات او تجاوزونه وکړي، نو هغه اول شی چې د هغه په باره کې فکر وکړي هغه دا و چې ویل تر ټولو د مخه به د مسلمانانو ښځې او کوچنیان واخلو، ځکه دوی خبر وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته دننه په مدینه منوره کې ښځې او کوچنیان په یوه قلا کې پرې ایښي دي او مسلمانان د باندې خندق ساتي. نو یهودو ویل وبه ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ښځو او کوچنیانو د ساتنې دپاره کم جنګي خلق او پیره پرې ایښي دي که یا که څوک نه وه پرې ایښي، فقط ښځې او کوچنیان وه، حمله به پر وکړو او دا به زموږ دپاره اول غنیمت وي چې ښځې، منځیانې او هلکان مریان دي. ورونو حالات ډېر خطرناکه دي.
واقعا هم په قلا کې بې له ښځو او کوچنیانو بل څوک نسته، ځکه ټول مسلمانان هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خندق ساتنه کوي. نو یهودو څو نفره جاسوسان د معلومات دپاره ولېږل چې ولاړ سئ وګورئ چې په قلا کې د ساتنې دپاره څوک سته که یا. دغه نفر نږدې و قلا ته ورغله، ویې لیده چې په قلا کې ښځې دي، دې خوا ها خوا ته ځي، نر نه معلومیږي. بیا دغو نفرو د خپل مابین څخه یو نفر ور ولېږئ چې ته ښه ور نږدې سه او پوره معلومات وکړه چې څوک خو به نه وي. دلته نو صفیه بنت عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه و دغه یهودي ته متوجه سوه او اوس به قصه په خپله و صفیه رضی الله تعالی عنها ته پرېږدو. صفیه رضی الله تعالی عنها وایي د یهودو یو سړی مې ولیدی چې شاوخوا پر قلا راګرځي او دا داسې وخت دی چې د بني قریظه یهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه خپل عهد مات کړی دی او دلته هم په قلا کې داسې څوک نسته چې زموږ دفاع وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او نور مسلمانان د دشمن مخ ته ولاړ دي. که دلته یو څوک پر موږ حمله وکړي، مسلمانان د هغه خپلې مشغولتیا په سبب موږ ته نسي راتلی. نو وایي و حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته ورغلم چې هغه هم زموږ سره په دغه قلا کې و او ورته ومې ویل یا حسان، دغه یهودي لکه څرنګه چې ته وینې شاوخوا پر قلا راګرځي او په والله زه د مسلمانانو پر ناموس د یهودو د طرفه نه یم مطمئنه. که دغه یهودي و نورو یهودو ته خبر وروړي ممکن حمله را باندې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان هم هلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو ورکښته سه دغه سړی ووژنه. حسان ورته ویل په والله ته پوهېږې چې زه د دغه کار نه یم. صفیه وایي نو مې په خپله د یهودي د وژلو اراده وکړه. د قلا څخه مې یو لرګی را سره واخیستی او ورکښته سوم. دغه یهودي ته پټه سوم. کم وخت چې یهودي زما و برابرۍ ته راورسېدی په لرګي مې پر سر وواهه. سړی غزار سو او تر هغو مې واهه چې ومې وژي. بیرته و قلا ته راغلم او حسان ته مې وویل چې ورسه د دغه سړي سامان واخله، ما په دې سبب نه واخیستی چې دی نر و. حسان ویل زه د ده و سامان ته ضرورت نه لرم. نو صفیه رضی الله تعالی عنها ورغله، د سړي سر یې ور پرې کړي. ورونو تاسو ښه متوجه سئ، دا د ښځې ایمان، شجاعت، تدبیر او عمل و. د سړي سر یې پرې کړي او لوړ و قلا ته وختل، ګوري چې دغه وژل سوی نفر نور ملګري لري که یا. خو هلته یې څو نفره ولیده او دغه سر یې د هغو پر طرف ور وغورځاوه. هغو چې دغه سر ولیدی ویل قلا په خلقو ډکه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه صفیه رضی الله تعالی عنها دغه کار د مسلمانانو د ښځو او کوچنیانو د ساتنې سبب وګرځېدی. یهودو دا فکر وکړي چې په قلا کې ډېر جنګي خلق سته، حال دا چې قلا په کلي ډول د نورو څخه خالي وه او دوهم وارې د دغسې عمل پر کولو اقدام او جرأت ونه کړي. د مسلمانه ښځه دغسې ایمانداره، دلاوره او با تدبیره وي، نه دا چې عمر یې په پیشن او درشن په غیبتو او لغازو تیریږي. دغه صفیه رضی الله عنها و چې خپل زوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه یې فارس او جنگي قهرمان تربیه کوي. زبیر رضی الله تعالی عنه چې کوچنی و، دی به په یوه تاریک ځای کې یوازې پرېښاوه. که به هغه ژړل دی به واهه. خلقو به دا ملامتول چې هغه کوچنی دی او ته ظلم ورسره کوې. دی به ویل زه داسې تربیه کوم چې فارس دین جوړ سي. د فارس څخه مقصد جنگي پهلوان او شجاع دی. نو رښتیا هم د زبیر څخه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه جوړ سو. صفیه داسې نه وه لکه د نن ورځې ښځې چې خپل اولادونه بیرېدونکي او نازولي، پاسته او نازک تربیه کوي. هیڅکله داسې نه وه. خوندو دا مسئله د تربیې مسئله ده. زه نه وایم چې د خپلو اولادو سره محبت مه کوئ، بلکې خپل اولادونه شجاع او دلاوره تربیه کوي. تاسې نه ګورئ چې د صفیې په شجاعت او دلاوري پوره قلا وساتل سوه. تاسې فکر وکئ که دا دغه کار ونه کړي نو څه پیښیږي؟ ښه خیر. هلته پر مسلمانانو محاصره ډیره سخته سوه.
اوس فقط هغه 300 نفره دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاته دي او د خندق څخه دفاع کوي. پر مسلمانانو ډیر فشار راغلی، کفار غواړي چې تر خندق ور واوړي او مسلمانان یې نه پرېږدي، دفاع کوي او هلته بني قریظه د جنگ دپاره ځانونه تیاروي چې د جنوب د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي. څوک نه خبر و او نه پوهېده چې دشمن به د کومه ځای څخه راباندې راسي. ځینې مسلمانان به یو وخت د ضرورتو د پوره کولو دپاره کورو ته تله، بیا به بیرته راتله، چې په دغه جمله کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه یو وخت کور ته ولاړی او هلته ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ولیدی چې سعد رضی الله تعالی عنه زغره اغوستې ده، توره او سپر ورسره دي، د میدان جنگ سړی دی، خو بدبختانه دغه زغره چې ده اغوستې وه دا صحیح زغره نه وه، زړه او پر ځګر سری وه، ځګر یې ښکاره و. سبحان الله، د مسلمان زړه دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وویل زه د دغه سری ځای څخه پر ده بیریږم، ټول بدن یې پټ دی مګر دغه یو ځای یې ښکاره دی او د زغرې څخه مقصد دا دی چې ټول بدن په پټ وي، مګر صحابه کرام غریبان وه، د نیستۍ په سبب یې دغه زړه زغره اغوستې وه. خیر، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بیرته خندق ته ولاړی او هلته د کفارو د طرفه غش ویشتل شروع سو. د الله جل جلاله په اراده د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پر هغه لت ځای غشی وموښتی او زخمی سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غشی ځینې وکشي، خو د زخمه څخه فواره غوندې وینې راوځي. مسلمانانو هر څه کوشش وکړي چې دغه وینې ودرېږي، خو وینې نه درېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه اوسپنه په اور کې کښېښول چې ښه سره سوه، نو یې دغه زخم ورداغ کړي او داغېدل آخري دوا ده، یعنی چې د نورو علاجو څخه انسان ناامیده سي بیا نو داغ ایښول کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکی آخر الدوا. نو په دغه داغېدو سره وینه ودرېده، خو یو څه موده وروسته بیا د زخم خوله خلاصه سوه او بیا وینه بهېدل شروع سوه. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دې مسجد نبوي ته بوتله سي او هلته دې علاج وسي. سعد رضی الله تعالی عنه یې مسجد ته بوتی، هلته یې خیمه ورته ودرول او هلته یې علاج کېدی. او هغه څوک چې د زخمیانو علاج یې کاوه د انصارو څخه یوه ښځه وه چې نوم یې رفیده و، او دا په اسلام کې هغه اوله ممرضه یا نرسه یا جراحه ده چې د زخمیانو علاج کوي. خیر، دلته په مسجد نبوي کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه علاج کیږي. امام بخاری رحمه الله روایت کوي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دلته په دغه مریضي کې و الله جل جلاله ته دعا کول او ویل به الهي تا ته معلومه ده چې ما ته د هیڅ چا سره ستا په لار کې جهاد کول دونه ډیر نه دي خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول تکذیب یې کړی دی او ستا رسول یې د خپله وطنه څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش وه. او الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی د مابین څخه جنگ ایسته او لرې کړي. که چیرې د قریشو سره نور هم جنگ پاته وي نو ما ژوندی پاته کې چې د هغو سره ستا دپاره جهاد وکم، او که د نور جنگ ایسته کړی وي نو مې دغه زخم مه جوړوې او مرګ مې د دغه زخمه څخه کې. او د دعا په آخر کې یې وویل الهي تر هغو مې مه وژنې چې د بني قریظه په یهودو مې زړه یخ نسي. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه نو دلته په مسجد نبوي کې پرېږده چې د زخم علاج یې کېږي. هلته په خندق کې پر مسلمانانو ډېره سخته او ټینګه محاصره لګېدلې ده، تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یوه لمانځه وروسته خپل رب عز وجل ته دعا وکړه او ویل اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه مسلمانانو ته وکتل چې د ده علیه الصلاة وسلام تر شا یې لمونځ کاوه او ویل والله د مځکې پر مخ
بې له تاسې څخه بل داسې څوک نسته چې یوازې د الله جل جلاله عبادت دې کوي. ما على وجه الارض من يعبد الله غيركم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغو مسلمانانو شاهدي ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دلته په خندق کې وه. هغه وخت د ټول مځکې پر مخ بې له دغه مسلمانانو څخه بل داسې څوک نه وه چې یوازې د الله جل جلاله عبادت دې کوي. حتی په آسماني عادیانو کې هم خلقو تغیر راوستلی و. وحدانیت بالکل نیست او نابود و. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دعا قبول کړه. الله عز وجل په خپل قدرت داسې یو کار جوړ کړي چې د هغه په واسطه دشمن ذلیله سو او ډلې سره وپاشل سوې. هغه داسې نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي چې اصلا د غطفان د قبیلو څخه و او په مکه مکرمه کې اوسېدی، کافر او مشرک او د کفارو ملګری و. په دغه لحظو کې الله عز وجل د هغه په زړه کې ایمان ور واچاوه. ورونو ښه فکر وکړئ، په دغه لحظه کې چې مسلمانان په بیره، خوف او محاصره کې دي، شمیر یې لږ او ضعیفه دي، آیا د دشمن د طرفه څخه یو څوک مسلمانیږي؟ د دغه نعیم اسلام په خپله یوه معجزه ده، دا الهي مداخله ده. مسلمانان محاصره دي، په مرګ محکوم دي، په هر لحظه کې دا امکان شته چې فنا کوونکې حمله دې پر وسي او دوی دې ټوله ختم سي. په دغه وخت کې څوک ایمان راوړي؟ مګر دا الهي مداخله وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا قبلېده وه. نعیم ابن مسعود چې د کفارو ملګری دی او د مکې مکرمې د اشرافو څخه دی، په دغه وخت کې مسلمان سو. د کفارو د لشکره څخه په پټه ووتی او د مسلمانانو خیمو ته ورغلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کښېنستی او ویل یا رسول الله زه شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وانک رسول الله. او نعیم وویله چې زما په اسلام بې له تا څخه بل هیڅوک نه دي خبر، نو امر کوه څه وکم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا نعیم ته یو نفر یې، زموږ سره په لښکر کې ستا وجود موږ نه زیاتوي. موږ 300 نفره یو، په تا به 300 او یو نفر سو، کم فرق یې ونه کړي. او دشمن 10,000 نفره دی، نو که دې په وسه پوره وي چې دوی سره وپاشې او موږ د دې حملې څخه خلاص سو، دغه کار وکړه. نعیم ویل یا رسول الله د دغه کار د پاره یې باید ووایم، یعنی د دوی د پاشلو د پاره مجبور یم چې درواغ ووایم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وی وایه، ځکه جنگ خطا ایستل دي. ورونو دا معلومه ده چې درواغ ویل حرام دي، مګر په جنگ کې او دغسې ځایو کې د دشمن د پاشلو د پاره جائز او روا دي، بلکې ښه کار هم دی. بیا نو نعیم بیرته کفارو ته ورغلی. هلته یې ډېره ښه او صحیح نقشه په خپل دماغ کې سره وسنجول او د هغې په عملي کولو یې شروع وکړه. نعیم ابن مسعود د مکې مکرمې د مشهورو خلقو څخه و، د قریشو د رئیسانو د حضور سړی و، او په عین وخت کې د غطفان سره هم چې د ده قبیله وه ښه علایق درلوده. د بني قریظه د یهودو پخوانی دوست او آشنای و. دغه یهودو ته به د جاهلیت په وختو کې هم د ملاقات او لیدنې دپاره ورتلی. مقصد دا چې نعیم معروف شخص و او د قضیې د ټولو اطرافو سره معرفي و او ښه مناسبات یې ورسره درلوده. اوس یې د هغه خپلې نقشې په عملي کولو شروع وکړه او اول یې د بني قریظه د یهودو څخه شروع په وکړه. د کفارو د لښکر څخه رهیسو او د بني قریظه و یهودو ته ورغلی. د یهودو مشران یې سره راټول کړه. ویل تاسې خو ما ښه پېژنئ چې زه څوک یم؟ هغو ویل هو. ویل په دې خو به هم خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره څونه دشمني لرم؟ ویل هو. ویل دا خو به هم در معلومه وي چې ستاسې څونه دوست یم؟ هغو ویل هو صحیح ده، او وایه څه پېښه ده؟ ده ویل خبره دا ده چې قریش ستاسې په مثل نه دي. دغه ښار ستاسې ښار دی، په دغه ښار کې ستاسې مالونه دي،
ستاسې اولادونه او ښځې دي، تاسې نسئ کولی چې دغه وطن پرېږدئ او بل ځای ته ولاړ شئ. او اوس قریش او غطفان د محمد او د هغه د ملګرو د جنگ دپاره راغلي دي، او تاسې هم پر محمد او د هغه پر ملګرو د هغو پر وطن، د هغو پر مالو، د هغو پر ښځو د قریشو او غطفان کومک کوئ. اوس نو که قریشو او غطفان د چور او حملې موقع پیدا کړه، خو حمله به پر وکړي، او که موقع نسو ورته برابره، خپلو وطنو ته به ولاړ سي. تاسې او محمد به سره پرېږدي، او بیا به محمد ستاسې څخه خپل انتقام واخلي. یهود ویل نو موږ باید څه وکړو؟ نعیم ویل د قریشو او غطفان په ملګرتیا تر هغو جنگ مه کوئ څو ګرو یې نه وي درکړی. یهود ویل څنګه ګرو؟ نعیم ویل د قریشو څخه وغواړئ چې 10 نفره خپل مشران ستاسې سره په قلا کې پرېږدي. بیا نو دوی خپل مشران یوازې نه پرېږدي، چې دوی دې ولاړ سي او هغه مشران دې پاته وي. دغه نو ستاسې دپاره ضامن سو چې دوی به خامخا جنګ کوي. یهودو ویل دا ښه فکر دی. نعیم د یهودو څخه رهي سو او د کفارو لښکر ته ورغلی. دلته یې د قریشو د مشرانو څخه د ملاقات غوښتنه وکړه. هغو ویل څه پیښه ده؟ نعیم ویل تاسې راټول سئ، زه به مو خبر کم. د قریشو مشران لکه ابو سفیان او نور سره راټول سو. نعیم ورته کښېنستی. ویل تاسې خو ما پیژنئ چې زه څوک یم؟ ویل هو. ویل دا به هم در معلومه وي چې د محمد څونه دښمن یم. ویل په دې کې هیڅ شک نسته، ځکه نعیم چې د اصله مشرک و او اوس 45 ورځې کېږي چې د کفارو سره دی. که دی د محمد صلی الله علیه وسلم د کومکیانو څخه وای، نو بیا د مسلمانانو سره جنگ نه کولای. د کفارو پر نعیم پوره اعتماد و. نعیم ویل چې زما دوستي او اشنایی به د یهودو سره هم در معلومه وي. ویل هو، خبره څه ده؟ نعیم ویل د یهودو څخه یو ډیر بد خبر راته راغلی دی. قریش ویل څه خبر؟ نعیم ویل د بني قریظه یهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خپل عهد او وعده مات کړه، او پر دې بیریږي چې تاسې به ولاړ سئ او دوی به محمد ته یوازې ورپرېږدي. لطفا فتا واړوه. نعیم ویل د بني قریظه یهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد سره خپل عهد او وعده مات کړه، او پر دې بیریږي چې تاسې به ولاړ سئ او دوی به محمد ته یوازې پرېږدي. نو یې دا قصد وکړي چې بیرته د محمد سره هغه خپل عهد نه وکړي. نو یې محمد ته نفر ورولېږل. ویل یا محمد، آیا ته بیرته زموږ څخه راضي کېږې چې موږ د قریشو د مشرانو څخه 10 نفره ووژنو، او ته بیرته پر هغه عهد چې زموږ او ستاسې په مابین کې وو را سره درېږې؟ محمد هم موافقه ورسره وکړه. نو یهود ستاسې څخه 10 نفره مشران غواړي چې هغه ووژني او بیرته د محمد سره په هغه پخواني عهد کې شامل سي. د قریشو مشران وویل که دا خبر رښتیا وي دا ډیره لویه مسله ده. نعیم ویل دغه خبر ما ته را رسېدلی دی، تاسې هم معلومات وکړئ. او نعیم د دغه مجلس څخه ولاړ سو او بیا غطفان ته ورغلی. هغو ته یې هم دغه خبرې وکړې. هلته د ابو سفیان په زړه کې تشویش پیدا سو. نو ویل زه په خپله و یهودو ته ورځم او دا معلومات کوم. نو په خپله ابو سفیان د بني قریظه و یهودو ته ورغلی چې دغه شپه د شنبې شپه وه، یعنې نن ورځ جمعه تېره سوې ده او سبا شنبه ده. ابو سفیان ورغلی او د بني قریظه د مشرانو د ملاقات غوښتنه یې وکړه. هغه هم ورته راټول سوه. ابو سفیان ویل موږ پر خپله مځکه او کورو نه یو، نفقه او حیوانات مو خلاص وه، نو غواړو چې سبا پر مسلمانانو حمله وکړو. سبا به تاسې د جنوب د طرفه حمله پر وکئ او موږ به د شمال د طرفه حمله وکړو. ورونو، تاسې پوهیږئ چې دغه د یهودو حملې ولې دونه اعتبار درلودی؟ دا ځکه چې د یهودو د طرفه لار خلاصه وه. نو که یهود یوه کوچنۍ حمله هم وکړي، مسلمانان به د دوی سره په جنگ مشغوله سي او هلته به هغه لوی لښکر ته د خندق د اوښتلو فرصه په لاس ورسي چې بیا نور و هیچ چاته ضرورت نه پاته کیږي او یوازې هغه لښکر د ټولو مسلمانانو د وژلو دپاره بس او کافي دی. نو ابو سفیان ویل سبا تاسې حمله شروع کړئ، نور یې نو موږ ته راپرېږدئ. یهود ویل نن شپه د شنبې ده او ته خبر یې چې موږ د شنبې په ورځ هیڅ کار نه کوو.
او دا هم درته معلومه ده چې الله جل جلاله په هغه کسانو څه وکړه چې شنبه یې ماته کړه. هغه خلق یې مسخه کړه، بزوګانې او خنزیران یې ځینې جوړ کړه. نو موږ د شنبې په ورځ جنګ نه کوو. د ابو سفیان په زړه کې لاس ووهل سو چې والله یهود د هغه خپله قوله څخه اوښتي دي. که څه هم دغه خبره چې یهودو کوله حقیقت و او د یهودو په دین کې د شنبې په ورځ هیڅ کار نه کیږي. ابو سفیان ویل ښه، بل سبا د یک شنبې په ورځ به حمله پر وکړو. یهودو ویل ښه دی، مګر که دغه زموږ حمله ناکامه سوه بیا خو نو تاسې ځئ، موږ او محمد سره پرېږدئ. موږ بیریږو که چیرې دغه زموږ او ستاسې حمله ناکامه سي تاسې به وتښتئ او موږ به یوازې او محمد ته پرېږدئ او موږ بیا د ده مقابله نسو کولی. نو ستاسې د اشرافو څخه 10 نفره زموږ سره پرېږدئ او د یک شنبې په ورځ به حمله کوو. ابو سفیان د ځان سره وویل والله نعیم رښتیا ویل او د هغه خبره صحیح ده. یهودو ته ویل ښه دی، زه به د خپلو ملګرو سره مشوره وکم، بیا به تاسو ته خبر درکم. اوس چې ابو سفیان خپل لښکر ته ورغلی ویل والله نعیم رښتیا ویل، نو یهودو ته حال ولېږئ چې موږ به په والله یو نفر هم نکو در، خو د یک شنبې په ورځ به په ګډه پر مسلمانانو حمله کوو. د بني قریظه یهودو ویل والله نعیم رښتیا ویل. اوس نو د یهودو او کفارو اتفاق مات سو او د ماتېدو سبب یې د نعیم هغه صحیح او معقوله نقشه وه. که چیرې دا اتفاق سوی وای او پر مسلمانانو د شمال او جنوب د طرفه حمله سوې وای دا د مسلمانانو دپاره لوی مصیبت و. مګر سبحان الله د یوه نفر نعیم ابن مسعود په حرکت پر مسلمانانو دغه هجوم او یوځایي حمله پاته او ناکامه سوه. د یهودو او مشرکینو اتحاد او اتفاق هم مات سو. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان حاصل سو، مګر په مسلمانانو کې بیره زیاتېده، ځکه دا امکان باقی او پاته و چې د دوو طرفو څخه حمله او هجوم شروع سي. په دغه ورځ ډېر شدید او زورور یخ هم شروع سو. د مسلمانانو بیره نوره هم زیاته سوه، خو یخ دونه زیات سو چې مسلمانانو هیڅ وخت دونه یخ نه و لیدلی او د یخ سره زورور او شدید باد هم شروع سو. د مسلمانانو نور هم تشویش، پریشانی او بیره زیات سوه. د باد سره نور هم یخ زیاتیږي. واقعا په مسلمانانو کې ډېر لوی تزلزل پیدا سو. دغه شپه ډېره تاریکه شپه ده، تکه توره تاریکه ده. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه د دغه شپې بیان کوي او وایي ډېره تاریکه شپه وه، ډېر شدید او زورور باد و، ډېر شدید او تریخ یخ و او ډېره سخته بیره وه. داسې شپه وه چې موږ یې مثل نه و لیدلی. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي موږ مسلمانان د خندق سره ناست وو، لوږه راته پیښه وه، ټول وږي وو، ټول غریبان وو، د خوړلو دپاره مو شی نه درلودی، لباس مو نه درلودی چې د یخ څخه ځانونه په وساتو، او نور هم نوی خبر چې څه به راته پیښه سي. موږ په دغه خراب او تراب حالت کې یو، مګر لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په زړه کې ور وګرځېده چې د یهودو او مشرکانو په مابین کې تزلزل او بې اتفاقي پیدا سوه او شاید اوس یو څه پیښ سي. نو یې د کفارو معلومات غوښتی. اوس شپه تکه توره تاریکه او ډېر شدید یخ دی، یو او بل نه سره وینو. په دغه حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کسانو په مابین کې غږ کړه کوم چې د ده علیه الصلاة وسلام پر شاوخوا موجود وه. ویل څوک به د قوم یعنی کفارو خبر راته راوړي او هغه لره جنت دی. ورونو تاسې وګورئ، په ظاهره څونه اسانه خبره ده چې تر خندق ور واوړي او هلته وګوري چې د کفارو څه حال دی، بیرته راسي بس دغونه او هغه لره جنت دی. هغه جنت چې خلقو شپې پسې رونې کړي دي، خلقو مالونه پسې خرڅ کړي دي، خلقو سرونه پر ور کړي دي، خو بیا یې هم جنت په شک کې دی. مګر اوس ولاړ سه راسه د کفارو خبر راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدي هغه لره جنت دی. خو
خو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي هیڅوک نسوه ولاړ. دا د دغې شپې پر خطرناکه حالت دلالت کوي. بیا هم د دوهم وار دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل څوک به د قوم خبر راته راوړي هغه لره جنت دی. بیا هم څوک نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار بیا وویل څوک به د قوم خبر راته راوړي هغه لره جنت دی. بیا هم هیڅوک نسوه ولاړ. درې واره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنت ته وربولي او یو نفر هم نه ولاړېږي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرکت شروع وکړ، یعنی د هغه خپله ځای څخه ولاړ سو او رهي سو. په دغه تک یې زما د ورانه څخه پښه وموښته. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي ما ځان سره راټول کړي، بیریږم چې اوس راته ونه وایي چې ولاړ څه خبر راوړه. خو چې پښه یې راڅخه وموښتل ویل څوک یې؟ وایي ما په زړه کې وویل چې اوس دې نو لیږي. نو چې ویل څوک یې؟ ما ویل حذیفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل یا حذیفه قم، ولاړ سه. وایي زه هم ولاړ سوم. حذیفه وایي والله د ډېر مسکنت په خاطر ما لباس نه درلودی چې واغوندم، مګر زما د ښځې کمیس د خپلې ښځې کمیس مې اغوستی و او هغه هم دونه راباندې کوچنی او کوتا و چې فقط تر زنګانه مې رسېدی، او یخ هم دونه شدید دی چې د ډېره یخه څخه پر پښو نسم درېدلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل یا حذیفه ولاړ سه او د قوم حال او خبر راته راوړه، او تر هغو چې بیرته راځې پام کوه چې بل کار ونه کړې. د بل شي اجازه ور نه کړه، فقط ولاړ سه وګوره او بیرته راسه. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي نو رهي سوم، مګر هو فقط د رهي کېدو سره لکه زه چې په حمام کې یم، حمام تود ځای دی، نو وایي لکه زه چې په حمام کې یم په یخ هېڅ نه پوهېږم. حذیفه رضی الله تعالی عنه و خندق ته ورکښته سو او پر هغه بل طرف یې راپورته سو، د کفارو د لښکر وځای ته ورغلی. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي هلته داسې شدید باد و چې هغه باد چې پر موږ چلېدی نسبت و دې باد ته هېڅ نه و. د کفارو پر طرف ډېر قوي او شدید باد و. ټول خلق د خیمو په ټینګولو مشغوله دي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي د باد د زوره څخه مې خیمې ولیدې چې په هوا الوتې وې. کفارو د خوړو د پخولو دپاره ډېر لوی لوی دیګونه درلوده. دغه دیګونه په باد چپه کېده. داسې باد و چې موږ یې په ژوند مثل او مثال نه ولیدلی. دې باد په کفارو داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي. کفارو د لښکر په مابین کې ډېر لوی اور بل کړی و چې یو غټ سړی و دې اور ته ولاړ دی او ځان تودوي. شا یې اور ته ورګرځولې ده چې شا توده کړي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي ما چې ورته وکتل هغه ابو سفیان و او د قوم مشرانو ته نارې وهي، وایي زما خواته راسئ زما خواته. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي غشي او لندۍ مې راپورته کړه، د کفارو رئیس مې مخ ته ولاړ دی او زه ورته ګورم، زما او د ده په مابین کې هېڅوک نسته. غشي مې په لندۍ کې کښېښاوه او راکش مې کړي. د ابو سفیان و ماته شاته. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله که مې ویشتلی وای وژلی به مې وای، مګر په دغه وخت کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر را په یاد سو چې ویل پام کوه تر څو چې بیرته راځې بل کار ونه کړې. ورونو دغه ته اطاعت وایي. حذیفه رضی الله تعالی عنه کولی سوای چې د کفارو رئیس ووژني، مګر یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت په سبب یې دغه کار ونه کوي. وایي چې دغه امر را په یاد سو بیرته مې غشي را ایسته کړي. نو کم وخت چې ابو سفیان و قوم ته ورنارې کړه هغه هم سره راټول سوه او کښېنسته. وایي زه هم کښېنستم. اوس نو ابو سفیان غواړي چې و قوم ته خبرې وکړي. شپه او تکه توره تاریکه ده. اول یې وویل هر یو دې د خپل بغل یا څنګ سړی وګوري چې څوک دی. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه په حیرت کې سوم چې اوس به څه کوم. د دوی په مابین کې ناست یم، مګر د الله جل جلاله قدرت دی. په دغه وخت کې فکر کار وکړي. ورونو عقل او هوښیاري هغه ده چې د ضرورت او موقع پر وخت کار ځینې واخلي. وایي ژر مې د راسته طرف د سړي څخه پوښتنه وکړه چې څوک یې؟ هغه ویل فلانی.
مخ مې و چپه طرف ته راواړوه، د هغه څخه مې پوښتنه وکړه چې څوک یې؟ هغه ویل فلانی، او زما څخه هېچا پوښتنه ونه کړه. نو ابو سفیان تقریر شروع کړي، ویل تاسې دغه باد وینئ، تاسې دغه یخ وینئ، دغه مشکلات وینئ. نو که ولاړ سو، ده لا تقریر نه و خلاص کړی چې خلقو نارې کړې کوچ کوچ، بارېده بارېده. خلق د پخوا څخه لا په عذاب و، 45 ورځې یې تېرې کړي دي او هېڅ یې هم نه دي کړي. هلته د بني قریظه د یهودو خبر هم نشر سوی دی چې هغو هم زموږ د همکارۍ او ملګرتیا څخه لاس واخیستی. نو د کفارو د کامیابۍ څخه امید بالکل قطع سوی دی. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي کفارو په دغه شپه د بارېدو په کار شروع وکړه، او زه لکه په ګرم حمام کې چې یم په یخ هېڅ نه پوهېږم، نو بیرته را رهي سوم. تر خندق را واوښتم، پوښتنه مې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی؟ ویل هغه لمونځ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیمه کې لمونځ کاوه چې حذیفه خیمې ته ورننوتی. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي فقط چې خیمې ته ورننوتلم، هغه د حمام تودواله راڅخه ولاړه. الهي معجزه وه. تر کومه وخته چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت مشغول و، هغه معجزه ورسره وه. کم وخت چې خدمت پای ته ورسېدی، معجزه هم پای ته ورسېده. نو وایي یخ ډېر په عذاب کړم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لمونځ کوي. نو ما د هلته انتظار کاوه چې دی علیه الصلاة وسلام لمونځ خلاص کړي او زه خبر ورته ووایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله دی او زه د یخه ریږدم، تر داسې اندازې چې ځان مې ریږدي او غاښونه مې ټکهارې کوي. د ډېره یخه څخه ځان نسم ټینګولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله و او راپوه سو چې زما ډېر یخ کېږي، نو یې خپل پټو خلاص کړي او زه په پټ کړم. پر هغه لمانځه ولاړ و او زه پټ کړم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپلو اصحابو مهرباني وه، لکه هغه مور چې خپل نازولی زوی د یخه څخه پټوي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي او زه د ده علیه الصلاة وسلام په پټو کې ورسره پټ یم. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لمانځه څخه فارغه سو، نو یې ما ته وکتل، ویل څه خبر و؟ ما ټول حال ورته ووایه چې د احزابو حوصله پای ته ورسېده او لاړ بسي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر دعا راته وکړه او ویل اوس نو بیده سه. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه خپل پټو کې پټ کړم او بیده سوم. تر سهاره بیده سوم، په هیڅ شي نه وم خبر. سهار لمر راختلی و او زه بیده وم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او په پښه یې وښورولم. ویل قم یا نعمان، ای خوبي ولاړ سه، خوب دې پوره سو؟ وایي چې راپورته سوم، احزاب هغه د کفارو ډلې تللي وې. ټول مسلمانان په حال خبر او خوشحاله وه. مدینې منورې ته بیرته امن او امان، اطمینان او خوشحالي راغلې وه. جنگ ختم او پای ته ورسېدی، هیڅ شی نسته. الله جل جلاله ټول کفار په بل لښکر شړلي وه او مسلمانان یې د جنګ څخه وساتل. د الله جل جلاله په اراده په یوه شپه کار پر بل طرف واوښتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته خپل کور او مسجد ته ولاړی. ورونو، د خندق د غزا په تاریخ کې 2 قوله دي، خو صحیح خبره دا ده چې د خندق غزا د هجرت په 5م کال کې وه او کفارو مسلمانان تر 1 میاشتې زیات محاصره کړي وه. د محاصرې شروع د شوال په میاشت کې وه او د ذوالقعدې په اخره کې پای ته ورسېده. ابن سعد رحمه الله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په 23 د ذوالقعدې د 4شنبې په ورځ د خندق څخه خپل کور ته ولاړی. ورونو، د خندق جنگ د تاوانو جنگ نه، بلکې عصبي جنگ و. په هغه کې تریخ او د ډیرو وژنو جنگ نه دی پیښ سوی، مګر بیا هم د اسلام په تاریخ کې یوه فیصله کوونکې غزا وه چې الله جل جلاله مشرکان ذلیله کړه. د دې جنگ څخه دا نتیجه راووته چې د عربو ټوله قواوې نسي کولی چې دغه کوچنۍ قوه کومه چې په مدینه منوره کې د رشد او نمو په حالت کې ده د بین یوسي، ځکه ټول عرب نسي کولی چې تر دغه اوسني لښکر دې زیات او قوي لښکر راټول کړي.
دا هغه د دوی آخرنی قدرت و او هغه هم هیڅ ونه کړه. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس له هغه څخه چې احزاب لاړه د مقصده ډکه یوه جمله وفرمایل: الآن نغزوهم لا یغزونا نحن نسیر الیهم. تر دې وروسته به موږ پر دوی حملې کوو، دوی حمله نسي کولی، موږ به و دوی ته ورځو. او حقیقت هم دغسې سو. که تاسې په ټول سیرت کې وګورئ، قریشو بیا پر مسلمانانو حمله نه ده کړې. اسلام د دفاع د مرحلې څخه ووتی، د هجوم و مرحلې ته داخل سو. دا د خندق غزا وه. د بني قریظه غزا په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خندق د غزا څخه خپل کور ته ولاړی، غواړي چې پس له دغه ستړیا څخه یو څه راحت وکړي، ځکه د جنگ حالت پای ته ورسېدی. د جنگ کالي یې وکشه، غواړي چې غسل وکړي. په دغه وخت کې چې د ماپښین وخت و، دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه راغلی. ورونو، دحیة الکلبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر دی چې ډېر ښایسته سړی و. اوس راغلی او اجازه غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وویني. حضرت عایشې رضی الله عنها دروازه ور خلاصه کړه. ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی؟ ویل غسل کوي. ویل زه غواړم چې ورسره ووینم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وپېژندی چې دا جبریل علیه السلام دی. ورونو، موږ مخکې هم درته ویلي وه چې جبریل علیه السلام د مختلفو انسانانو په شکل او صورت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتلی. لکه په هغه مشهور حدیث کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې روایتوي، یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلی، د اسلام، ایمان او احسان پوښتنه یې ځینې وکړه، او بیا د قیامت د ورځې پوښتنه ځینې وکړه، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا جبریل و او راغلی و چې تاسې ته ستاسې دین در وښیي، چې دلته هم جبریل علیه السلام د یوه سړي په شکل سره راغلی او اوس د دحیة الکلبي په شکل سره راغلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل آیا اسلحه دې کښېښول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هو. جبریل علیه السلام ویل مګر ملائکو خپله اسلحه نه ده ایښې. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې څه خبره، چې خبره څه ده؟ جبریل علیه السلام ویل الله جل جلاله دې د بني قریظه په جنگ امر کوي. ته او هغه کسان چې ستا ملګري دي د بني قریظه پر طرف حرکت وکړي، او زه تر تا د مخه د هغو و طرف ته وررهیم چې د دوی قلاوې پر ورېږدوم او په زړو کې یې بیره ور واچوم. دا مسئله لا نه ده خلاصه سوې. هغه کسان چې غدر او خیانت یې وکړي، هغو ته هم باید سزا او جزا ورکول سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فورا د جنگ لباس واغوستی، د کوره راووتی. هغه کسان چې د باندې ناست و، د هغو څخه یې پوښتنه وکړه چې یو څوک مو ولیدی؟ هغو ویل بې له دحیة الکلبي څخه بل څوک مو نه دی لیدلی چې هغه هم د بني قریظه و طرف ته رهي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه جبریل و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې په خلقو کې دې غږ وسي، هر څوک چې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان لري د مازدیګر لمونځ به نه کوي مګر په بني قریظه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ یا د لشکر بیرغ و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورکوي او دی یې د مخه د بني قریظه و طرف ته ولېږي. علی رضی الله تعالی عنه چې هلته د یهودو و قلاو ته ورنږدې سو، د یهودو څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بدې خبرې او بد الفاظ واورېده. خیر، دلته په مدینه منوره کې د جنگ دپاره تیاري او آمادګي ونیول سوه. ټولو مسلمانانو دوهم وار بیا د جنگ لباس واغوستی، هر یو ځان تیاروي او د بني قریظه پر طرف وررهي دي. هغه کسان چې تر لمر لوېدو د مخه و بني قریظه ته ورسېده، هغو د مازدیګر لمونځ په بني قریظه کې ادا کړي، او هغه کسان او هغه اصحاب کرام چې پوه سوه چې ځنډېږو تر لمر لوېدو د مخه بني قریظه ته نسو رسېدلی، دا پر دوو حصو وویشل سوه. ځینو یې د مازدیګر لمونځ په لار کې پر خپل وخت ادا کړي، که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وه چې د مازدیګر لمونځ به بل ځای نه کوئ بې له بني قریظه، ځکه دوی ویل چې د رسول الله
صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې پر تلو تلوار وکړي، او دا چې موږ ونه رسېدلو دا بله خبره ده، مګر لمونځ باید پر خپل وخت وسي. نو دوی لمونځ په لار کې وکړي. او ځینو بیا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د مازدیګر لمونځ مه کوئ مګر په بني قریظه کې. نو هغو د مازدیګر لمونځ وځنډاوه څو بني قریظه ته ورسېده، او د مازدیګر لمونځ یې پس له لمر لوېدو او ځینو یې پس له ماخوستنه په بني قریظه کې وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو ډلو عمل صحیح وباله، ځکه هر چا د خپل فهم سره مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول عمل وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امر چې د مازدیګر لمونځ بل ځای مه کوئ بې له بني قریظه د دواړو معناوو احتمال درلودی، چې یا تلوار دی چې ژر ولاړ سئ د مازدیګر لمونځ باید هلته ورسوئ، یا دا چې لمونځ مه کوئ مګر په بني قریظه کې. نو یې دواړې ډلې صحیح وبللې. ورونو دلته به د بحث څخه ووځم او ستاسې توجه به و یوه بل شي ته واړوم. هغه دا چې نن ورځ ډېر داسې کسان پیدا کېږي چې دوی وایي الله جل جلاله یو دی، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مو یو دی، قرآن مجید چې د اسلام قانون دی یو دی. نو دا څلور مذهبه د کومې خوا راغله؟ د دوی د دغه خبرې د کولو دپاره ممکن موږ څو سببه بیان کړو. یا دا چې دوی دغه خبره په دې سبب کوي چې دوی ضعیف الایمانه دي، غواړي چې مسلمانانو ته د دوی په دین کې شبهات او تشویش پیدا کړي. نو دغسې خبرې په ډېر تاخت او تاس کوي. دلایل وایي که یو ناپوه او بې علمه انسان د دوی خبرې واوري واقعا یې په زړه کې تشویش پیدا سي، او هغه هم د هغو کسانو څخه وګرځي چې پر اسلام اعتراضونه لري. او څوک بیا دغه خبرې د ناپوهۍ د وجهې کوي. دغو د نورو دنیوي علومو یو څه تحصیل کړی وي، ځان ته پوه او دانسته وایي، خو د دیني علومو څخه محروم وي. نو دغه د مذاهبو اختلافونه وده ته چټي او بیکاره معلومیږي. خو زه د دغه ټولو ډلو د قناعت دپاره په دغه یوه مثال سره کفایت کوم چې دغه اوس د مازدیګر د لمانځه په باره کې ذکر سو. دا اصحاب کرام وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قول هر چا د خپله فهمه سره موافق عملي کوي، او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم دواړه صحیح وبلل. دغه د مذاهبو اختلافونه هم په دغه ډول سره دي. مذاهب هیڅکله په اصولو کې اختلاف نه سره لري. د مذاهبو ټول اختلافونه یا د یوه کار په فضیلت کې دي یا د احادیثو د یوه لفظ په ترجمه کې دي چې په هر یوه سره یې عمل کول جایز او روا دي. ورونو که دغه بحث ته نور هم تفصیل ورکوم اصلي مقصد پاته کیږي. معافي غواړم بیرته به خپلې قصې ته ولاړ سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ځینو پاته اصحابو سره د مهاجرینو او انصارو سره د مدینې منورې څخه د بني قریظه پر طرف رهي سو، او هلته یې د بني قریظه د ساهانو څخه پر یوه څا واړول چې بیرې انه ورته ویل کېده. دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و بني قریظه ته په داسې حال کې ورغلی چې زغره او د جنگ لباس یې اغوستی و. و یهودو ته یې ورغږ کړه. هغو هم د قلا د بامه څخه غږ وکړي چې موږ دلته یو څه وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بد الفاظ ورته وویل، او دا نادره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې یو چا ته بد ووایي. خو په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای د بیزوګانو او خنزیرانو ورونو، پر تاسې د الله جل جلاله ذلت نازل سو، یعنی الله جل جلاله وشرمولاست او وشویولاست. هغو ورته ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ته حلیم یې، ته مهربانه یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نن نه حلم سته نه مهرباني. تاسې په داسې خطرناکه وخت کې غدر او خیانت کوئ او بیا حلم غواړئ. تاسې به تسلیمیږئ او بیا زه پوسم کار مې. ستاسې په باره کې چې بیا زه هر حکم کوم هغه زما خوښه ده. یهودو د تسلیمېدو او راوتلو څخه انکار وکړي. ویل که درووزو ته مو وژنې. رښتیا هم دوی د مرګ لایق وه. د داسې تنګسې په وخت کې غدر، خیانت، وعده خلافي. دوی هم د خپلې ګناه
په دروندوالي پوهېده، نو دننه په قلاو کې کښېنستل او نه راوځي، او دلته د مسلمانانو د طرفه محاصره سوه. الله عز وجل د یهودو په زړو کې بیره ور واچول. که نه دغه یهودو 700 جنګي ځوانان درلوده، بې له ښځو او کوچنیانو یوازې ځوانان او د جنګ خلق یې 700 نفره وه، مګر الله جل جلاله یې په زړو کې بیره ور اچولې وه. د راوتلو او جنګ کولو قدرت یې نه درلودی. اوس نو منافقان هم ټوله راغله او د مسلمانانو سره یو ځای سوه، ځکه وخت د غنیمتو دی. د مخه چې په خندق کې بیره او خطر و، ټوله وتښتېده. اوس چې د غنیمت امید یې پیدا سو، بیا راغله چې په غنیمتو کې حصه ور ورسېږي. یهود محاصره دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې صلح نسته، تاسې به یو وار تسلیمیږئ او بیا زما خوښه ده چې ستاسې په باره کې چې هر حکم کوم هغه زما اختیار دی. یهودو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، زموږ د حلفاو څخه داسې یو نفر راولېږه چې ستا د متابعینو یعنی مسلمانانو څخه وي، چې موږ مشوره ورسره وکړو چې هغه ابو لبابه دی. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه د یهودو حلیف او معاهد و. د ده مالونه او د ده اولادونه د دوی په منطقه کې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ابو لبابه رضی الله تعالی عنه ورولېږي. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه چې د دوی وقلا ته ورغلی، ښځې او نر، کوچنیان او لویان یې مخ ته ور ولاړ سوه. ښځې ورته ژاړي، مخان په چپلاخو وهي، کوچنیان بغارې وهي. د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه زړه پر وسوځي. یهود ورته ویل یا ابا لبابه، ستا څه فکر دی؟ ده ویل زما سره هیڅ فکر نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې ده نه مو پرېږدي. یهود ویل یا ابا لبابه، آیا ته دا مشوره راکوې چې موږ د محمد په خوښه تسلیم سو؟ ابو لبابه رضی الله تعالی عنه ویل هو، مګر په دغه وخت کې یې ګوتې پر غاړې تېرې کړې چې مقصد یې دا و چې هغه مو حلالوي. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وایي زه په ځان نه سوم پوه، بې ارادې مې ګوتې پر غاړه تېرې سوې. ابو لبابه وایي ګوتې مې لا د غاړې څخه نه وې رایسته کړې چې پوه سوم چې ما د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړي، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر او پټ راز و، ما ښکاره کړي. یهود یې پر دغه ځای پرېښول او دی مخامخ مسجد نبوي ته ولاړ. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نه ورغلی، بلکې برابر مسجد ته ولاړی او خپلې ښځې ته یې وویل راسه ما د مسجد په یوه پایه یا عمود پورې وتړه، ځکه ما د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړي، او په والله تر هغو به ځان نه کم خلاص او نه به مې څوک خلاصوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خپل لاس نه کړي خلاص او توبه مې قبوله نه کړي، او په والله هېڅکله به بیا زه د بني قریظه مځکې ته ورداخل نه سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حال خبر سو چې ابو لبابه و یهودو ته حال ووایه او بیا یې ځان د مسجد په عمود پورې وتړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که دی اول ما ته راغلی وای، ما به د ده دپاره د الله جل جلاله څخه د مغفرت غوښتنه کړې وای، مګر څرنګه چې ده په خپله خوښه سره دا کار وکړي، نو زه تر هغو دی نه خلاصوم چې الله جل جلاله یې توبه قبلوي. نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنه دغسې تړلی پاته سو. 6 ورځې د مسجد په عمود پورې تړلی و. فقط د لمانځه پر وخت به ښځه ورته راتله، د اوداسه او لمانځه دپاره به یې خلاصاوه، نور به تړلی و. خوب او خوراک یې په دغه تړلي حالت کې و، تر څو چې الله جل جلاله د ده توبه قبوله کړه. الله عز وجل عفو ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاص کړي. او هلته چې یهود د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه په اشاره پوه سوه چې موږ وژنې، نو یې اراده وکړه چې نه به تسلیمیږو او په خپلو قلاو کې پاته سوه، ځکه یهود د ننه په قلاو کې د خوړلو او چښلو ضروریات پوره درلوده. په قلاو کې ساتلي ناست دي، نور هیڅ تکلیف نه لري، مګر په زړو یې بیره ننوتلې ده. کم وخت چې دغه محاصره اوږده سوه، نو کعب هغه د یهودو مشر دوی سره راټول کړه،
ویل دغه حال چې موږ په مبتلا یو دا خو تاسې وینئ. دغسې حالات ټینګ عزم، قوي اراده او لوړ همت غواړي. موږ باید خامخا یو څه وکړو، پر دغه حال نسو پاته کېدلی. څو تر څو به محاصره یو. یهود ویل ستا څه فکر دی؟ کعب ابن اسد ویل یو د دغه درو کارو څخه باید وکړي. دغه مشکل چې موږ ته راپېښ دی بل حل نه لري بې له دې څخه چې یو د دغه درو کارو به کوو. یهود ویل هغه درې کاره څه شي دي؟ کعب ویل اول دا چې په والله تاسې پوهېږئ چې محمد نبي دی. ټوله په دغه پوه یاست چې دی علیه الصلاة وسلام هغه نبي دی چې په تورات کې درته ذکر سوی دی. نو راسئ چې د ده دین ته داخل سو، چې وینې او مالونه، ښځې او اولادونه به مو په امان سي. قوم یې ورته وویل د ده دین ته خو هېڅکله نه داخلېږو. سره د دې چې دوی پوهېده او اوس هم پوهېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم نبي دی، مګر د اسلام او مسلمانانو سره عناد او حسد درلودی او لري. قوم ورته ویل اول خو ونسو، دوهم څه شي دی یا کعب؟ کعب ویل دوهم دا چې خپلې ښځې او اولادونه به ټول ووژنو. په قلا کې به د ښځو او کوچنیانو څخه هېڅوک نه پرېږدو، ټول به حلال کو او بیا به موږ په یوه وار او یوه حمله تورې په لاس پر مسلمانانو وروځو او تر هغو به جنګ کوو چې یا کامیابه کیږو یا ټوله وژل کیږو. که ووژل سو خو آخري شی مرګ دی، او که کامیابه سو بیا به د سره ښځې وکړو او اولادونه به مو سي، نوی ژوند به شروع کړو. قوم ویل د دغه غریبانو څه ګناه ده؟ څه یې کړي دي چې موږ یې وژنو؟ اصلا په قوم کې همت نه و، په دوی کې داسې څوک نه و چې ټینګ عزم دې ولري. رښتیا هم اوس د دوی مخ ته دوې خبرې دي، یا مرګ یا ژوند. مرګ خو یې حتمي دی، د ژوند دپاره باید یو څه وکړي، خو په دوی کې د عزم او همت خاوند نسته. نو ویل درېیم څه شي دی؟ ویل درېیم دا دی چې نن شپه د شنبې شپه ده. مسلمانان زموږ د طرفه بېغمه دي چې موږ نن ورځ جنګ او حمله نه کوو. رښتیا هم کم وخت چې مسلمانان د خندق سره محاصره وه، کم وخت چې به د شنبې شپه داخله سوه، مسلمانان به بېغمه سوه، ځکه پوهېده چې یهود په شنبه حمله نه کوي. نو د شنبې ورځ د مسلمانانو دپاره د راحت ورځ وه، او اوس دلته هم مسلمانان د شنبې په ورځ بېغمه وي، پیره کوي، مګر نور د یهودو د طرفه د حملې تشویش نه لري. نو هر یوه په بېغمه زړه استراحت کاوه. کعب ویل نن شپه د شنبې ده او مسلمانان د شنبې په شپه زموږ د طرفه بېغمه دي. نو راسئ چې دغه خپله شنبه ماته کو او پر مسلمانانو د شنبې په ورځ حمله وکړو. قوم ویل یا کعب ته پوهېږې چې الله جل جلاله په هغو کسانو څه وکړه چې شنبه یې ماته کړه؟ الله عز وجل د هغو څخه خنزیران او بیزوګانې جوړ کړه، مسخه یې کړه. ته غواړې چې موږ په شنبه حمله وکړو او الله جل جلاله جزا راکړي؟ یا دا کار هم نه کوو. درې سره فکره یا پیشنهاد یې ونه منل. نو کعب په قهر او غضب سره وویل په تاسې کې یوه هم د کمه وخته چې د موره زیږېدلی دی د همت او مړانې یوه شپه نه ده تېره کړې، یعنې هېڅ اراده نه لري، خبره د مرګ او ژوند ده. دلته همت او مړانه په کار دي او تاسې په شک او تردد کې یاست. واقعا هم یهود په دغه شک او تردد کې پاته سوه، هېڅ یې ونه کړه. د یهودو څخه یو نفر چې نوم یې عمرو بن سعدي و د یهودو د قلا څخه راووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخوا پر قلا پیرداران درولي وه چې د دغه پیردارانو مشر د مسلمانانو یو ډېر قوي او جنگي پهلوان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه. نو پیردارانو دغه عمرو بن سعدي یهودي ونیوی، غواړي چې ویې وژني، خو هغه ویل ما ستاسې و نبي ته ورولئ. نو یهودي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستی. یهودي ویل یا محمد کم وخت چې یهودو وعده ماته کړه او غدر یې وکړي، زه هغه یوازنی سړی وم چې دا کار مې نه و خوښ او دوی مې منع کول. زه په دغه غدر کې د دوی سره نه وم موافق. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته صادق یې، صحیح ده. رښتیا هم دغه سړي د یهودو سره د عهد په ماتولو کې اشتراک نه و کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم و ټولو یهودو ته جزا نه ورکول، بلکې و هغه کسانو ته جزا ورکول
چې عهد یې مات کړی و، نو یې امر وکړي چې دغه سړی پرېږدئ، او ویې فرمایل چې الله عز وجل دغه سړی هغه د ده د وفا په سبب د وژلو څخه خلاص کړي. خبره دا نه وه چې د عام یهودو څخه انتقام اخیستل کېدی، بلکې جزا او انتقام د هغو کسانو دپاره وه چې عهد یې مات کړی و، او هغه څوک چې پر خپل عهد یې وفا کړې وه هغه د جزا ورکولو څخه خلاص و. او عمرو بن سعدي یې ایله کړي. ورونو، یهودو کولی سوای چې دغه اوږده محاصره تحمل کړي او ویې زغمي، ځکه غذایي مواد یې درلوده او د اوبو ساحان هم هلته دننه په قلاو کې موجود وه، او دوی د جنګ څخه په قلاو ساتل سوي وه، او مسلمانانو په شدید یخ او ډېره لوږه کې پر دشت شپې ورته تېرولې، او په عین حال کې مسلمانان د هغه اوږدې محاصرې او هغه پرله پسې دفاع څخه ستړي هم وه چې د خندق په ساتنه کې پر دوی تېرېده. مګر د بني قریظه د یهودو سره د دوی جنگ د اعصابو جنگ و. الله عز وجل د هغو په زړو کې بیره ور اچولې وه، او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی معنویات نور هم ضعیفه کېده، او دغه معنویات یې ټوله په هغه ورځ د لاسه ورکړه چې حضرت علي او زبیر ابن عوام د څو نورو مسلمانانو په ملګرتیا حمله پر وکړه، او دوی بې له جنګه تسلیم سوه. قصه داسې وه چې مسلمانانو ولیده چې خبره اوږده سوه، د محاصرې 19 ورځې تېرې سوې او هیڅ نتیجه لاسته نه ده راغلې، نو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو څو نفره سره یو ځای سوه، چې په دې جمله کې زبیر ابن العوام او علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما هم وه. پر مرګ یې وعده سره وکړه، ویل پر یهودو حمله کوو او بیرته نه راګرځو، یا به قلعه خلاصوو یا به وژل کیږو. دې ډلې د قلعه د حملې دپاره ځانونه تیار او آماده کړه، اوس غواړي چې حمله شروع کړي، او د حملې دپاره ورهي سوه. په دغه وخت کې علي رضی الله تعالی عنه په لوړ آواز سره نارې کړه: ای د ایمان خاوندانو، په والله یا به هغه څه راته پېښېږي چې حمزه ته پېښ سوه، یا به قلعه خلاصوو. یهود خو لوړ پر قلعه ولاړ دي او دا حالات ویني او اوري، نو یې د تسلیمېدو نارې شروع کړې، نارې وهي: یا محمد یا محمد، ستا و حکم ته دروځو. دغه بیره هم الله جل جلاله په زړو کې ور واچول، نو د بني قریظه یهود د دغه ډلې د بیرې څخه تسلیم سوه او قلاو یې خلاصې کړې. ټول هغه نفر چې په قلاو کې موجود وه تسلیم سوه، نر او ښځې، لویان او کوچنیان، ټول تسلیم سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې نر یې ټوله وتړئ. نو 200 نفره نر یهود د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه تر نظارت لاندې وتړل سوه. ښځې او کوچنیان د نرانو څخه جلا په بل طرف کې سره یو ځای کړه سوه. دلته نو د اوس د قبیلې مسلمانان و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راټول سوه. ویل: یا رسول الله، زموږ د حلفاو او متعاهدینو سره ښه وکړه، لکه څرنګه چې د خزرج د حلفاو او متعاهدینو سره دې ښه وکړه. ورونو، که مو په یاد وي د بني قینقا یهود د مرګه څخه چا خلاص کړه؟ ستاسې په یاد دی چې عبدالله ابن ابی ابن سلول و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او ویل: یا رسول الله، احسن الی موالی، زما د خلفاو سره احسان وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عبدالله په سبب د بني قینقا یهود ژوندي پرېښول. عبدالله ابن ابی د خزرج د قبیلې و، او د خزرج قبیلې د بني قینقا د یهودو سره عهد درلودی. اوس بیا د اوس قبیله د بني قریظه د یهودو سره عهد او میثاق لري. نو اوس د اوس قبیله وایي: یا رسول الله، احسن الی موالینا، لکه څرنګه چې د خزرج د حلفاو سره چې بني قینقا وه احسان وکړي، دغه رنګه زموږ د حلفاو سره چې بني قریظه دي احسان وکړه. مګر ورونو، ګناه تر ګناه پورې فرق لري. که څه هم د بني قینقا د یهودو ګناه لو وه، مګر د بني قریظه د ګناه سره هیڅ نسي مشابه کېدلی. دلته ګناه سلچنده نه بلکې زرچنده ده. بني قینقا یو مسلمان سړی وژلی و او قاتل یې مسلمانانو ته په لاس نه ورکاوه، مګر د بني قریظه یهودو ټول اسلام او مسلمانان په خطر کې اچولي وه.
ټول اسلام یې په یوه وار فیصله کاوه. د اوس د قبیلې په غوښتنه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیرت کې سو چې څه وکړي. رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني قینقاع یهود د خزرج د قبیلې په واسطه پرېښول او اوس د اوس د قبیلې په غوښتنه د بني قریظه سره هغه د عفو معامله ونه کړي. نو یې د اوس قبیلې ته وویل آیا نه راضي کېږي چې د دوی په باره کې ستاسې څخه یو نفر حکم وکړي؟ یعنې د بني قریظه په باره کې به حکم ستاسې د قبیلې و یوه نفر ته پرېږدم. هغه چې هر حکم وکړي هغه زما قبول دی. دوی ویل هغه به څوک وي چې دا حکم کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه. و هغه ته به پرېږدم، د هغه خوښه ده چې هر حکم کوي. د اوس قبیلې وویل یا رسول الله سعد زموږ رئیس دی، د هغه په حکم راضي یو. دا خبر د بني قریظه و یهودو ته ورسېدی او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د هغو حلیف دی، یعنی د دوستی عهد یې سره درلودی. یهودو هم وویل د سعد په حکم راضي یو. سعد خو زموږ ملګری او حلیف دی. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنه چیرې دی؟ هغه په مسجد نبوي کې په خیمه کې دی او هلته یې د هغه زخم علاج کیږي چې په غشي وشتل سوی وو. او دا مو مخکې درته وویل چې سعد رضی الله تعالی عنه په دغه مریضي کې خپل رب ته یوه دعا کړې وه چې الهي تا ته معلومه ده چې ما ته د هیچا سره ستا په لار کې جهاد کول دونه ډېر نه دي خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول تکذیب یې کړی دی او ستا رسول یې د خپل وطن څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش. او الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی د مابین څخه جنگ ایسته او لرې کړي. که چیرې د قریشو سره نور هم جنگ پاته وي نو ما ژوندی پاته کې چې د هغو سره ستا دپاره جهاد وکم، او که د نور جنگ ایسته کړی وي نو مې دغه زخم مه جوړوي او مرګ مې د دغه زخمه څخه کې. او د دعا په آخر کې وویل الهي تر هغو مې مه وژنې چې د بني قریظه په یهودو مې زړه یخ نسي. الله جل جلاله دغه د دعا قبول کړې وه او اوس د بني قریظه د یهودو په باره کې حکم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په لاس کې سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نفر ولېږل چې سعد رضی الله تعالی عنه د حکم کولو د پاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د هغه زخم په سبب نه تلای سي او نه پر بوده سپرېدلی سي، ځکه وینه ډېره ځینې تللې ده او اوس هم زخمي او ضعیفه دی. نو یې سعد رضی الله تعالی عنه پر یوه شي پرېستی او بیا یې هغه شی پر خره کښېښاوه. سعد رضی الله تعالی عنه دغسې ستوني ستغ پروت دی او خر رهي دی. پر لارې به د اوس د قبیلې نورو مشرانو ورته ویل یا سعد د خپلو متعاهدینو سره دې احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې حکم و تا ته پرېښاوه. هغه زموږ حلفا او متعاهدین دي، سپارښت پې پر کاوه. سعد رضی الله تعالی عنه چپ دی، هیڅ نه وایي. خو دغه مشرانو دغه خبره ډېره او په تکرار سره ورته کول. په آخر کې سعد رضی الله تعالی عنه وویل پر سعد داسې وخت راغلی چې د الله جل جلاله په لار کې د چا د ملامتۍ پروا نه کوي. یعنی په دغه حکم کې به زه د الله جل جلاله مراعات کوم، که بل څوک ملامتي را باندې وایي په هغه زما پروا نه کیږي. ځینې کسان چې د سعد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په مقصد پوه سوه نو خپل قوم ته ولاړه او ویل به چې د بني قریظه یهود ختم سوه، ټول وژل کیږي. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنه د بني قریظه و قلاو ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب سره ناست دی، خلق سره راټول دي او يهود هلته د خلقو څخه لري تړلي دي. محترم ورونو، څرنګه چې فتاق پای ته ورسېده زموږ پاته قصه به په راتلونکې درویشتمه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين،
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.